شپاړسم ښځه د نر امامت نسی کولای خو نر د ښځې امامت کولای شي. اوولسم د ښځو دپاره په جماعت سره لمونځ ادا کول مکروه تحریمي دي او د نرانو دپاره جماعت واجب دی. اتلسم که ښځو د دغه کراهت تحریمي سره لمونځ په جماعت سره ادا کاوه امام به په مابین کې دریږي خو د نرانو امام مخته دریږي. نولسم پر ښځو د جمعې او اخترو لمونځ نسته خو پر نرانو واجب دی. شلم د ښځو دپاره د سهار لمونځ په تاریکه کې مستحب دی خو د نرانو دپاره د سهار د لمانځه ادا کول په روښنایي کې مستحب دی. ورونو دغه ذکر سوې طریقه د لمانځه د ادا کولو طریقه وه مګر په لمانځه کې فرضونه شته چې د یوه فرض په پرېښولو سره لمونځ باطلیږي. دا فرق نه لري چې په قصد سره یې پرېږدي یا په هیره او خطا سره باید بیرته لمونځ د سره راوګرځول شي او په لمانځه کې واجبات شته. که په قصد سره پرېښول شي لمونځ په ناقصېږي او که په سهو سره پاته شي په سجده سهو سره یې جبیره کیږي. او دغه رنګه په لمانځه کې سنت او مستحبات شته چې اوس به ان شاء الله تعالی ټول په تفصیل سره دروښول شي. اوله مسئله د لمانځه فرائض اووه دي یعنی اووه شیه په لمانځه کې فرض دي. اول تکبیر تحریمه چې دا مو په شرطو کې درته ذکر کړی وو خو که څرنګه چې دغه تکبیر د لمانځه سره مشتی دی نو مو دلته هم ذکر کړي. یعنی تکبیر تحریمه یعنی د لمانځه د شروع تکبیر هغه وخت چې لاسونه وغوږو ته پورته کوو او الله اکبر وایو د دغه الله اکبر ویل فرض دی. دوهم ولاړ. دریم قرائت یعنی د قرآن مجید څخه یو سورت یا یو آیات ویل. څلورم رکوع کول. پنځم دوی سجده کول یعنی پزه تندی او د پښو ګوتې پر مځکه ایښول. که د یو چا دواړې پښې په سجده کې داسې د مځکې څخه لوړې وي چې حتی یوه ګوته یې هم پر مځکه نه وه پرته د هغه سجده نه ده صحیح. شپږم د لمانځه په آخر کې د التحیات پر اندازه کښېنستل. د لمانځه اووم فرض د لمونځ کوونکي په یوه فعل سره د لمانځه څخه وتل. ورونو دغه اووم فرض متفق علیه فرض نه دی او صحیح قول همدا دی چې دغه اووم فرض د لمانځه د فرایضو څخه نه دی. نو په لمانځه کې د هر فرض د ادا کولو څخه چاره نشته. که یو فرض په قصد یا هیره سره پاته شي لمونځ نه صحیح کیږي باید بیرته د سره څخه راوګرځول شي او د فرض پرېښول په سجده سهو سره نه جبیره کیږي. دوهمه مسئله په لمانځه کې اتلس شیان واجب دي. اول د الحمدلله ویل. دوهم یو بل صورت یا درې کوچني آیاتونه یا یو لوی آیات د الحمدلله وروسته ویل. دریم د فرضو په دوو اولو رکعاتو کې د قرائت تعینول یعنی دا چې دغه قرائت به د فرضو په دوو اولو رکعاتو کې ویل کیږي یعنی صورت یا د قرآن مجید یو څو آیات د الحمدلله سره به وای. خو د وترو سنتو او نفلو په ټولو رکعاتو کې د قرائت ویل واجب دي. خو د څلور رکعاتیز فرضو په دوو آخرو رکعاتو کې یا د ماښام په دریم آخري رکعات کې یوازې الحمدلله ویل کیږي. څلورم تر صورت د الحمدلله د مخه کول چې دا د واجبات څخه دي. د لمانځه پنځم واجب په سجده کې د تندي سره د پزې ایښول یعنی سجده چې به یوازې پر تندي نه وي بلکې د پزې ایښول هم واجب دي. شپږم د دوو سجدو په مابین کې ترتیب یعنی د لمانځه په هر رکعت کې باید دوهمه سجده د مخه تر دې ادا کړي چې د لمانځه په بل عمل شروع کوي. اووم
د لمانځه هر فرض په اطمینان او آرامي سره ادا کول، چې په دې جمله کې آرام رکوع، آرام سجده، د رکوع او سجده په مابین کې آرام درېدل او د دوو سجدو په مابین کې آرام کښېنستل شامل او داخل دي. اتم، په 4 او 3 رکعتیزه لمانځه کې اوله ناسته. نهم، په اوله او آخره ناسته کې د التحیات ویل. لسم، په اوله ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته بیله دنده و 3 رکعات ته ولاړېدل. 11، د سلام په وخت کې د السلام علیکم ورحمت الله ویل. 12، په وترو کې دعای قنوت ویل. 13، د دواړو اخترو په لمانځه کې تکبیرونه ویل. 14، د هر لمانځه د شروع کولو دپاره د الله اکبر د لفظ تعینول. 15، د دوو اخترو په لمانځو کې په 2 رکعت کې د رکوع په وخت کې تکبیر ویل. 14، د امام دپاره د سهار په لمانځه کې او په 2 اولو رکعتو کې د ماښام او ماخستن په جهر یعنی په لوړ آواز سره قرائت ویل. دغه رنګه امام لره د جمعې او د 2 اخترو په لمانځه کې د روژې په میاشت کې په تراویح او وترو کې په لوړ آواز سره قرائت ویل واجب دی. 15، د ماپښین او مازدیګر په ټول لمانځه کې د ماښام او ماخستن تر 2 اولو رکعتو وروسته په 5 رکعتو کې او هغه نفلو کې چې د ورځې ادا کیږي قرار قرائت ویل واجب دی. 18، د امام متابعت او سجده تلاوت. او د واجباتو حکم دادی که یو چا هر واجب قصدن پریښاوه پر هغه د لمانځه راګرځول واجب دی، او که په سهو سره ځینې پاته سو نو د هغه جبیره په سجده سهو سره کیږي. اوله مسئله، هر هغه څوک چې فرض لمونځ تنها او یوازې کوي په هغه وختو کې چې قرائت په لوړ آواز سره ویل کیږي دی اختیار لري چې قرائت په لوړ آواز سره وایي که په کښته آواز سره. دغه رنګه هغه څوک چې د شپې نفل لمونځ کوي د قرائت په لوړ یا کښته آواز ویلو کې اختیار لري. دوهمه مسئله، بیله دغه فرائض او واجباتو څخه د لمانځه نور ټول کارونه سنت یا مستحب دي، او اوس به هغه کارونه درته بیان کم چې په لمانځه کې د هغو کول سنت دي. اول، د تکبیر تحریمه سره د نر د پاره د غوږو تر نرمیو پورې او د ښځو د پاره تر اوږو پورې د لاسو پورته کول، او بیا به نران راسته لاس پر چپه لاس تر نامه لاندې نیسي او ښځې به پر ځګر نیسي. دوهم، تر تکبیر تحریمه وروسته د سبحانک اللهم ویل سنت دي. دریم، اعوذ بالله ویل. څلورم، بسم الله الرحمن الرحیم ویل. پنځم، پس د الحمدلله څخه د آمین ویل سنت دي. شپږم، سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد ویل. اوم، پر رکوع او سجده کې تسبیحات ویل سنت دي. اتم، بیل تکبیر تحریمه یعنی اول الله اکبر څخه نور د ټولو تکبیرات ویل، یعنی که رکوع ته یا سجده ته چې ځې یا د سجده څخه چې راپورته کېږي یا د ناستې څخه چې ولاړېږي په دغه وختو کې چې تکبیر وایه د دغه تکبیرات ویل سنت دي. نهم، پر رکوع کې چې لاسونه پر زنګنو ایږدي او ګوتې خلاصې نیسي او زنګنونه پټینګوي دا کار سنت دی. لسم، په اوله او آخره ناسته کې د چپې پښې غوړول او پر هغه کښېنستل او د راسته قدم جګ درول سنت دي. دغه رنګه د 2 سجدو په مابین کې دغه قسم کښېنستل سنت دي. 11، په ناسته کې لاسونه پر رونو ایښول سنت دي. 12، د التحیات د ویلو په وخت کې کوم وخت چې د شهادت و جملې ته ورسیږي، یعنی د اشهد ان لا اله الا الله د ویلو سره د راسته لاس په ګوته سره اشاره کول سنت دي، چې دغه اشاره زموږ حنفیانو په مذهب کې په داسې ډول سره کیږي چې د لا اله ویلو په وخت کې دی
د مابین او بټي ګوتې سرونه د حلقې پر قسم سره ومشلوي او خمچه او تر هغې وروسته ګوته دي د ارغوي وخواته ورټولي او کت کی او د شهادت ګوته د لوړه د اسمان و طرف ته پورته کی او د الا الله په ویلو سره دي بیرته د شهادت ګوته کښته کښیږدي. دا اشاره سو. په لمانځه کې دیارلسم سنت د فرض لمانځه تر 2 اولو رکعتو وروسته په پاته رکعتو کې الحمدلله ویل، خو بېله فرضو د نورو ټولو لمانځو په ټولو رکعتو کې د الحمدلله او سورت ویل لازم دي، خو صرف په فرض لمانځو کې تر 2 اولو رکعتو وروسته په پاته رکعتو کې د الحمدلله ویل سنت دي. څوارلسم د امام د پاره د تکبیراتو او سمع الله لمن حمده او سلام په لوړ آواز سره ویل سنت دي. پنځلسم په آخره ناسته کې تر التحیات وروسته د درود ویل او تر درود وروسته داسې یوه دعا ویل چې د قرآن مجید او سنت مطهره د الفاظ سره مشابه وي، لکه اللهم ربنا تر آخره، دا هم سنت دي. شپاړسم د السلام علیکم ورحمت الله ویلو په وخت کې راسته او چپه طرف ته د مخ ګرځول سنت دي، او د دواړو سلامو په وخت کې به امام په خپل سلام سره د خلقو، ملائکو او صالحو پیرانانو نیت لري، او مقتدی به پر دغه سربیره په کم طرف کې چې امام وي هغه به هم په خپل سلام کې نیتوي، او که مقتدی د امام پر برابري ولاړ وو په دواړو سلامو کې به د امام نیت هم لري، او که چا یوازې لمونځ کاوه نو به په دواړو سلامو کې یوازې د ملائکو نیت لري. او اوس به د لمانځه مستحبات چې آداب هم ورته ویل کیږي درته بیان کړم. اول د نر د پاره د تکبیر تحریمه په وخت کې ورغوي د لستونو څخه را ایستل مستحب دي. دوهم د 2 پښو په مابین کې د 4 ګوتو پر اندازه فاصله پرېښول. دریم یوازې لمونځ کوونکي ته په رکوع او سجده کې تر 3 واره زیات تسبیح ویل مستحب کار دی، که 15 واره ووایي، که 7 واره ووایي، که 9 واره ووایي، خو طاق به وي. څلورم په ولاړه کې د سجدې وځای ته کتل، په رکوع کې د قدمو و شاته کتل، په سجده کې د پزې و نرمۍ ته کتل، په ناسته کې و خپل ځګر ته کتل، د راسته سلام په وخت کې و راسته اوږې ته کتل، او د چپه طرف سلام په وخت کې و چپه اوږې ته کتل. پنځم د ارژمۍ په وخت کې د خولې پټول. شپږم څونه چې ممکنه وي پر هغه اندازه د ټوخي منع کول. دغه 6 کاره د لمانځه مستحبات او آداب وو. اوس به څو متفرقه مسائل درته بیان کړم. اوله مسله، که یو چا په لمانځه کې الحمدلله ونه ویل بلکې یو سورت یا یو څو آیات وویل، یا الحمدلله وویل خو سورت یا نور څو آیات یې ونه ویل، یا یو څوک په 3 په 4 یا 3 رکعتې لمانځه کې د 2 رکعتو تر ادا کولو وروسته نه کښېنستی، فورا و 3 رکعت ته ولاړ سو، یا دا چې کښیني خو التحیات یې ونه ویل، په دغه ذکر سوو ټولو حالاتو کې که دغه کار په قصد سره کړی وي فرض یې ادا سوه، مګر لمونځ یې ډېر ناقص دی تر داسې اندازې چې بیرته راګرځول یې واجب دی. او که یو د دغو کارو په سهو ځینې پېښ سي په سجده سهو سره یې لمونځ پوره کیږي. دوهمه مسئله، که یو څوک د سلام ګرځولو په وخت کې السلام علیکم ورحمت الله ونه وایي بلکې د یو چا سره دفعتن په خبرو شروع وکړه، یا په یو بل داسې کار مشغوله سي چې هغه د لمانځه ماتونکی وي، هم یې دغه حکم دی، یعنی لمونځ یې ډېر ناقص ادا سو. درېیمه مسله، پس له الحمدلله کم از کم باید 3 آیات وویل سي. که یو چا یو یا 2 آیات وویل نو دې وکتل سي، که دغه یو یا 2 آیات د 3 کوچنیو آیاتو پر اندازه و لمونځ یې صحیح دی، او که تر 3 کوچنیو آیاتو لږ و لمونځ یې ناقص او هغه د مخنی حکم یې دی. څلورمه مسله، که یو څوک د رکوع څخه راپورته سو
سمع الله لمن حمده ونه وایه، یا یې په رکوع او سجده کې تسبیحات ونه وایه، یا یې په اخره ناسته کې پس له اتحیات څخه درود شریف ونه وایه، یا یې د اللهم ربنا دعا ونه ویل. په دغه ټولو حالاتو کې لمونځ جائز او کامل دی، خو ترک د سنت یې وکړي، سنت یې پرېښود. پنځمه مسئله، که یو چا د تکبیر تحریمه په وخت کې لاسونه و غوږو ته نه کړه پورته، لمونځ یې جائز دی، خو سنت یې پرېښود. شپږمه مسئله، د لمانځه په هر رکعات کې باید بسم الله الرحمن الرحیم وویل سي او بیا الحمدلله ووایي. اومه مسئله، لمونځ کوونکی باید په سجده کې پزه او تندی دواړه پر مځکه کښېږدي. که یو چا تندی پر مځکه کښېښاوه او پزه یې نه کښېښول، لمونځ یې جایز او مکروه دی. او که پزه کښېښول تندی یې نه کښېښاوه، لمونځ یې نه صحیح کېږي بېله د عذر د حالت څخه. یعنی که دا کار د عذر په خاطر وکړي، بیا یې لمونځ صحیح دی. اتمه مسئله، که یو چا د فرضو په دوو آخرو رکعتو کې تر الحمدلله وروسته سورت هم ووایه، لمونځ یې بالکل صحیح دی، هیڅ تاوان پکښې نشته. نهمه مسئله، که یو څوک د فرضو په دوو آخرو رکعتو کې الحمدلله ونه وایي، بلکې درې واره سبحان الله ووایي، یا د الحمدلله د ویلو پر اندازه پټه خوله ودرېږي، لمونځ یې صحیح دی، مګر د الحمدلله ویل سنت او بهتر دی. لسمه مسئله، هغه لمنځونه چې په هغو کې قرائت قرار ویل کېږي، باید لمونځ کوونکی دغه خپل قرائت ویل په خپله واوري. که په خپله لمونځ کوونکی خپل آواز وانوري، لمونځ یې نه دی صحیح. یولسمه مسئله، لمونځ کوونکی په خپل لمانځه کې هر صورت چې د خوښه وي هغه دې ووایي. یو صورت دې نه خاصوي چې په پلاني لمانځه کې پلاني صورت وایم. که یو څوک د یو معین لمانځه دپاره یو معین صورت خاص کې، دا کار مکروه دی. دولسمه مسئله، دوهم رکعات باید تر اول رکعات اوږد نه وي. دیارلسمه مسئله، ښځې به لمنځونه بې له جماعته تنها ادا کوي، او که بیا په جماعت سره ادا کاوه، امام به د صف په مابین کې دریږي. او که بیا ښځې د نورو و جماعت ته حاضر شوې، د نرانو پر برابري به نه دریږي، بلکې د نرانو تر شا به صف جوړوي. که یوه ښځه د نر پر برابري، یعنی د نر و بغل ته پر لمانځه ودرېده او امام د ښځو د امامت نیت کړی و، نو د دواړو لمونځ فاسد دی. څوارلسمه مسئله، که د لمانځه په مابین کې د یو چا اودس مات سو، اودس دې تازه کړي او لمونځ دې د سره راوګرځوي. او که لمونځ د هغه ځای څخه شروع کړي چې اودس یې مات سوی و، هم جایزه ده، په دې شرط چې بې له اوداسه څخه به بل داسې کار نه وي کړی چې د لمانځه فاسدونکی وي. اوس به د قرائت ویلو په متعلق یو څه مسائل درته بیان سي. اوله مسئله، په صحیح ډول سره د قرآن مجید ویل واجب دی. هر حرف باید په خپل مخرج کې ادا سي. د دوو مشابهو حروفو په مابین کې باید فرق واضح او ښکاره سي. که یو څوک ځینې حرفونه صحیح نسي ادا کولی، مثلا د لوحه پر ځای کوچنی ها وایي، یا د سا پر ځای سین وایي، یا د صاد پر ځای سین وایي، د هغه دپاره مشق او تمرین کول لازم دي. او که د دغه حروفو د زده کولو او صحیح ادا کولو دپاره کوشش ونه کړي، ګناهکاره دی او لمونځ یې نه دی صحیح. البته که تر کوشش کولو وروسته بیا هم صحیح نسوای ادا کولی، هغه معذوره بلل کیږي. دوهمه مسئله، که د قرآن مجید ویونکی د بې پروایي په خاطر د دوو حروفو د فرق او مخرج مراعت ونه کړي، هغه ګناهکاره دی او لمونځ یې نه دی صحیح. درېیمه مسئله، هغه صورت چې په اول رکعات کې ویل سوی دی، که په دوهم رکعات کې هغه صورت وویل سي، پروا نه لري، خو بېله ضرورته باید دا کار ونه سي. څلورمه مسئله، د لمانځه په رکعتو کې باید قرآن مجید په هغه ترتیب سره وویل سي کوم چې په قرآن مجید کې نوشته سوی دی، یعنی د شروع څخه د آخر و طرف ته. مثلا په اول رکعات کې د الم تر کیف صورت وویل سي، په دوهم رکعات کې به تر دغه وروسته د وروسته صورتو څخه یو صورت وایه، داسې نه چې تر دغه صورت د مخنیو صورتو څخه یو صورت ووایي.
که یو څوک په قصد سره دا کار کوي لمونځ یې مکروه دی او که سهوا پیښه شوه پروا نه لري. پنځمه مسئله، که یو چا په لمانځه کې یو صورت شروع کړي او بې له عذر څخه یې هغه صورت پرېښاوه په بل صورت یې شروع وکړه دا کار مکروه دی. شپږمه مسئله، که د یو چا قطعا قرآن مجید نه زده، مثلا نوی مسلمان سو، هغه به د لمانځه په ټولو حالاتو کې سبحان الله وایي، فرض یې په ادا کېږي، خو د لمانځه او قرآن مجید د زده کولو دپاره به ډېر زحمت باسي. که کوشش ونه کوي او زحمت یې ونه ایستی ډېر ګناهکاره دی. اومه مسئله، که یو چا د حروفو پر صحیح ادا کولو قدرت درلودي، یعنی په تلفظ کې د سین او صاد، سا او سن، زال او زا، زا او ضا او داسې نورو حروفو فرق او امتیاز کولای سوای او پرېښاوه لمونځ یې فاسد دی. او که د دغه حروفو په مابین کې فرق د نه قدرت په خاطر پرېښاوه لمونځ یې صحیح دی، لکه د عامو خلقو چې دا حال دی. نو ځکه د عامو خلقو لمونځ چې د دغو حروفو پر فرق او امتیاز کولو قدرت نه لري صحیح دی، مګر هو د کوشش او زحمت د پرېښولو په خاطر ګناهکاره دی. باید د قرآن مجید د صحیح زده کولو دپاره په آخره درجه کې کوشش وشي. محترم ورونو، اوس به د وتر لمانځه د ادا کولو طریقه او احکام درته بیان کړم. وتر 3 رکعات لمونځ دی چې د ماخوستن تر لمانځه وروسته ادا کیږي او د ماخوستن تر لمانځه د مخه یې ادا کول نه دي روا. کم وخت چې یو څوک د وترو د ادا کولو اراده وکړي، د لمانځه د شروع تکبیر دی ووایي او لاسونه دې تر غوږو پورې لوړ کړي، بیا دې سبحانک اللهم اعوذ بالله بسم الله الحمدلله او سورت ووایي، بیا دې رکوع او 2 سجدې وکړي، بیا دې دوهم رکعات ته ولاړ شي، دوهم رکعات د نور المنځو د دوهم رکعات پر ډول ادا کړي او بیا دې کښیني، التحیات دې ووایي. د التحیات تر ویلو وروسته دې د تکبیر په ویلو سره 3 رکعات ته ولاړ شي، بسم الله الحمدلله او سورت دې ووایي. کم وخت چې د قرائت څخه فارغ سو، د الله اکبر په ویلو سره دې لاسونه تر غوږو پورې پورته کړي او بیرته دې تر نامه لاندې ونیسي او دعای قنوت دې ووایي چې هغه داسې ویل کېږي: اللهم انا نستعینک ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. کم وخت چې د دعای قنوت د ویلو څخه فارغ سو، د الله اکبر په ویلو سره به رکوع ته ولاړ سي، د رکوع او د 2 سجدو تر ادا کولو وروسته به کښیني، التحیات، درود او دعا به ووایي، بیا به راسته او چپه طرف ته سلام وګرځوي. تاسو 3 رکعات وتر لمونځ. اوله مسئله، د وتر لمانځه ادا کول واجب دي او د واجباتو درجه و فرض ته نږدې ده. د واجباتو پرېښول ګناه ده او که فرضاً د چا څخه وتر پاته سي، په هغه اوله موقع او فرصه کې باید قضا راوړي. دوهمه مسئله، د وترو په 3 سرو رکعاتو کې الحمدلله او سورت باید وویل سي او په 3 رکعات کې تر سورت ویلو وروسته دعای قنوت ویل کیږي. که د یو چا دعای قنوت ویل هیر سوه او رکوع ته ولاړی، په رکوع کې ورپیاس وه چې دعای قنوت مې ونه وایه، د دعای قنوت د ویلو دپاره دې بیرته نه راپورته کیږي، بلکې د لمانځه په آخر کې دې سجده سهو وکړي. درېمه مسئله، که یو چا په سهو او هیر سره په اول یا 2 رکعات کې دعای قنوت ووایه، دغه ویل یې اعتبار نه لري، باید په 3 رکعات کې دعای قنوت ووایي او د لمانځه په آخر کې سجده سهو هم وکړي. څلورمه مسئله، د یو چا دعای قنوت نه وزده، هغه دی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وای. لمونځ صحیح دی،
مګر دا حتمی او ضروری ده چې د دعای قنوت د زده کولو دپاره سعی او کوشش وکړي او زده یې کړي. پنځمه مسئله، د روژې په میاشت کې د تراویح تر لمانځه وروسته وتر په جماعت سره کیږي او په درو سرو رکعتو کې امام قرائت په لوړ اواز سره وایي، خو دعای قنوت قرار ویل کیږي. امام او مقتدی به دواړه قرار وایي. شپږمه مسئله، د وتر لمانځه په اول رکعات کې تر الحمدلله وروسته د سورة الاعلى ویل او په دوهم رکعات کې تر الحمدلله وروسته د سورة الکافرون ویل او په دریم رکعات کې تر الحمدلله وروسته د سورة الاخلاص ویل سنت دي. یعنی په دروس رکعاتو کې د هر سورت ویل جائز او صحیح دي، خود دغه سورت ویل طریقې مسنونه ده. د سنت او نفلی المنزو طریقه او احکام. پښتنه، په یو شوا روز کې څو رکعات المنز تر فرض د مخه او وروسته سنت دي؟ جواب، 12 رکعات المنز په تاکیدي ډول سره سنت دي چې سنن مؤکده ورته ویل کیږي، ځکه چې د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که چا پر 12 رکعاتو سنتو همیشه توب وکړي، الله عزوجل به هغه لره په جنت کې کور ورجوړ کړي چې هغه 12 رکعاته په داسې ډول سره دي: 4 رکعاته د ماپښین تر فرضو د مخه او 2 رکعاته پس له فرض، 2 رکعاته پس له ماښام تر فرض، 2 رکعاته پس له ماخستن تر لمانځه او 2 رکعاته د مخه د سهار تر فرض. رواه الترمذی والنسائی. اوله مسئله، د سهار تر فرض د مخه 2 رکعات المنز سنت دي چې په مطهره احادیثو کې د دغه 2 رکعاتو په باره کې ډیر تاکید شوی دی چې نږدې د واجبو و درجې ته دي، نو ځکه باید هیڅ وخت پرې نشول شي مګر هغه وخت چې د سهار د لمانځه وخت فقط دونه پاتې وي چې یوازې فرض پکښې ادا کېدلی شي. او یادا چې څوک و مسجد ته ورسي هلته خلق پر جماعت ولاړ وي، په دغه 2 صورتو کې کېدلی شي چې دغه سنت پرېږدي. دوهمه مسئله، د ماپښین تر فرض لمانځه د مخه 4 رکعات المنز سنت دي او د غرنګه د ماپښین تر فرض وروسته 2 رکعات المنز سنت دي. د دغه 6 رکعاتو سنتو بلا عذر او په دوامدار شکل سره پرېښول ګناه ده. درېمه مسئله، د مازدیګر تر فرض د مخه 4 رکعات المنز سنت غیر مؤکده دي چې د دغه لمانځه ادا کول ثواب لري او پرېښول یې ګناه نه لري. څلورمه مسئله، د ماښام تر فرض لمانځه وروسته 2 رکعات المنز سنت مؤکده دي چې د دغه 2 رکعاتو بلا عذر او په پرلپسې ډول سره پرېښول ګناه ده. پنځمه مسئله، د ماخستن په وخت کې مستحب او شکار دادي چې تر فرض د مخه 4 رکعات سنت المنز ادا کړي چې دغه 4 رکعات سنت غیر مؤکده دي او بیا 4 رکعات فرض منز ادا کړي، پس له فرض 2 رکعات سنت مؤکده ادا کړي او بیا 3 رکعات وتر المنز ادا کړي. شپږمه مسئله، د روژې په مبارکه میاشت کې صلات التراویح سنت مؤکده المنز دي چې د نر او ښځې دپاره د هغه ادا کول ډیر ثواب لري او بې له عذره د تراویح د لمانځه پرېښول ګناه ده. د تراویح لمونځ 20 رکعاته دي چې 2 رکعاته په یوه سلام سره ادا کیږي او پس له هرو 4 رکعاتو یو اندازه استراحت کیږي او د دغه استراحت په وخت کې به یو تسبیح یا ذکر وای. ورونو، اوس خو نو دا در معلومه شوه هغه سنت لمنځونه چې د هغو د ادا کولو په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه ډیر سپارښت شوی دی و هغو ته سنت مؤکده ویل کیږي چې د هغو عدد په یوه شبه روز کې په هغه ذکر شوي ترتیب سره 12 رکعاته وو او د روژې په میاشت کې د تراویح لمونځ وو او ځینې علماء کرام د شپې لمونځ هم یعنی تهجد د سنت مؤکده څخه بولي. اومه مسئله، د اسلام د روښانه او پاک شریعت د طرفه څخه
دغه بیان سوي لمونځونه مقرر کړه سوي دي او اضافه پر دغه نور ټول نوافل یا نفلي لمونځونه بلل کیږي. او نفلي لمونځو لره بې له هغه مکروهه وختو څخه چې په هغه وختو کې ادا کول منع دي، نور نو نه خاص وخت لري او نه خاص عدد. هر وخت چې دي هر څو رکعات لمونځ زړه غواړي کولای شي. خو د نفلي لمونځو په جمله کې ځینې لمونځونه ډېر ثواب لري چې د هغې جملې څخه د تحیة الوضوء لمونځ، د اشراق لمونځ، څاښتي لمونځ، تهجد یعنی د شپې لمونځ، صلاة الاوابین او صلاة التسبیح دي چې اوس به هر یو په تفصیل سره درته بیان کم. اول د تحیة الوضوء لمونځ وهغه لمانځه ته ویل کیږي چې پس له اوداسه تازه کولو څخه 2 رکعات نفلي لمونځ ادا کړي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مطهره احادیثو کې دغه 2 رکعاتو لمانځه ډېر فضیلت بیان شوی دی. دوهم د اشراق لمونځ. د اشراق لمونځ وهغه لمانځه ته ویل کیږي چې یو څوک د سهار تر لمانځه وروسته د خپل ځای څخه نشي ولاړ تر هغه وخته په ذکر او تسبیحاتو مشغول وي تر څو چې لمر راخیږي. کم وخت چې لمر یو څه راپورته سو بیا نو 2 یا 4 رکعات لمونځ ادا کړي. دغه ته د اشراق لمونځ ویل کیږي او ډېر ثواب لري. دریم څاښتي لمونځ چې هغه د اشراق تر لمانځه څه موده وروسته 2 یا 4 رکعات لمونځ ادا کیږي او دغه لمانځه ته څاښتي لمونځ ویل کیږي. څلورم د ماښام تر فرضو او سنتو وروسته حد اقل د 6 رکعات څخه بیا نو تر 20 رکعاتو پورې و دغه نفلي لمانځه ته صلاة الاوابین ویل کیږي. پنځم نیمه شپه چې یو څوک د خوب څخه راپورته سي او نفلي لمونځ ادا کړي دغه ته تهجد ویل کیږي او دغه لمانځه لږ عدد 4 رکعاته دي او حد اکثر یې 12 رکعاته دي. او که یو څوک نیمه شپه د خوب څخه نشي راپورته کېدلی د ماخوستن تر لمانځه وروسته دي د بېدېدلو په وخت کې ادا کړي. شپږم صلاة التسبیح. په حدیث شریف کې دغه لمانځه ډېر فضیلتونه بیان شوي دي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته دغه لمانځه ښوونه کړې ده او فرمایي که کولای شي هر ورځ یې ادا کړه او که هر ورځ وخت نه لري په هفته کې یو ور ادا کړه او که دا هم ونسي په میاشت کې یو ور ادا کړه. کله په میاشت کې هم ونه کولای شوی په کال کې یو ور او که په کال کې هم ونسي په ټول عمر کې یو ور یو ور ادا کړه چې الله عزوجل به ټول ګناهونه که څه هم د دریاب د زګ پر اندازه وي در وبخشي. او دغه صلاة التسبیح د ادا کولو طریقه داسې ده. د 4 رکعاتي ځای لمانځه نیت به وکړي پس له تکبیر تحریمه یعنی اول الله اکبر څخه به د نور المنځو پر قسم سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله ووایي. بیا به الحمدلله او سورت وایي. د سورت تر تمامېدو وروسته او تر رکوع د مخه به 15 واره دغه جملې په دغه ولاړه ووایي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بیا به الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ولاړ شي. په رکوع کې به د رکوع تر تسبیحات وروسته یعنی تر سبحان ربي العظیم وروسته 10 واره دغه درشول سوي کلمې ووایي. او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته شي او د ربنا ولک الحمد تر ویلو وروسته به بیا 10 واره دغه ذکر شوي تسبیحات ووایي او د الله اکبر په ویلو سره به سجده ته ولاړ شي. په سجده کې به د سجده تر تسبیحات وروسته بیا دغه جملې 10 واره ووایي او د 2 سجدو په مابین کې په ناسته کې هم دغه کلمې 10 واره ویل کیږي. او بیا په دوهمه سجده کې د سبحان ربي الاعلى تر ویلو وروسته بیا 10 واره ویل کیږي. اوس نو چې د اول رکعات د دوهمه سجده څخه راپورته سوې کښېنه 10 واره دغه کلمې ووایه او بیا دوهم رکعات ته ولاړ دوهم رکعات هم د اول رکعات پر قسم ادا کړه.
د دوهم رکعات په ناسته کې چې اوله ناسته ورته ویل کیږي د التحیات تر ویلو د مخه 10 واره دغه د شول سوي کلمې ویل کیږي. په اخره ناسته کې هم د التحیات تر ویلو د مخه دغه کلمې 10 واره ویل کیږي. پر دغه ترتیب به 4 رکعات المنز ادا کړي او دغه المانزه د المانزه د پاره د کوم خاص صورتو ویل لازم نه دي. هر صورت چې وایي وایي. اوس نو د هر رکعات د تسبیحات عدد 15 او یا وارسو چې په ټول المانځ کې 300 واره کیږي. ورونو په ځینو کتابو کې دغه د صلات التسبیح په المانځ کې د تسبیحات د ویلو بل طریقه هم راغلې ده چې اوس به درته بیان کوم. تسبیحات خو دغه کلمې دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او دغه 300 واره ویل کیږي. خو صرف د ویلو په ځایو کې لږ فرق سره لري. هغه داسې صلات التسبیح په یو سلام سره 4 رکعات المنز ادا کیږي. ترنیت او تکبیر تحریمه ورسته به سبحانك اللهم ووایي او بیا به 15 واره دغه د تسبیحاتو کلمې ووایي. ګورئ په هغه اول شکل کې تر سبحانك اللهم ورسته نه و بلکې تر سورات ورسته و. دلته تر سبحانك اللهم ورسته 15 واره دغه د تسبیحاتو کلمې ووایي. بیا به اعوذ بالله بسم الله الحمدلله او سورت ووایي او بیا به تر رکوع د مخه 10 واره دغه کلمې ووایي او بیا به رکوع ته ولاړ شي. د سبحان ربي العظیم تر 3 واره ویلو ورسته به 10 واره دغه کلمې ووایي او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته سي او تر ربنا ولک الحمد ویلو ورسته به په ولاړې دغه کلمې 10 واره ووایي. بیا به د الله اکبر په ویلو سره سجدې ته ولاړ شي او د سبحان ربي الاعلى تر 3 واره ویلو ورسته به بیا دغه کلمې 10 واره ووایي. بیا چې د تکبیر په ویلو د سجدې څخه راپورته سي دغه د 2 سجدو په مابین ناسته کې به بیا 10 واره دغه تسبیحات وایي. کوم وخت چې د تکبیر په ویلو سره د دوهمې سجدې ته ولاړ شي تر 3 واره سبحان ربي الاعلى ورسته به بیا 10 واره دغه تسبیحات وایي چې دا ټوله 15 واره کیږي. نو د دې ترتیب او د هغه ترتیب په مابین کې صرف فرق داسو چې په دې ترتیب کې تر سبحانك اللهم ورسته 15 واره ویل کیږي او په هغه اولنی ترتیب کې تر سورت ورسته 15 واره ویل کېدل او په هغه اولنی سورت کې تر رکعات ورسته کښینسته 10 واره دی وایي. خو په دې سورت کې هغه نسته بلکې تر رکوع د مخ ویل کیږي. نور ټول سره یو شی دی چې دا ټوله 15 واره کیږي. پر دغه ترتیب په هر رکعات کې 15 واره کیږي چې په مجموعي ډول سره ټول تسبیحات په 4 رکعاتو کې 300 واره ویل کیږي. دا صلات التسبیح سو. اوس به یو څه مسائل درته بیان کوم. اوله مسأله که په دغه المانځ کې یو څوک سهو سو او سجده سهو یې کول په سجده سهو کې به تسبیحات نه وایي ځکه چې په دغه المانځ کې تر 300 واره زیات تسبیح ویل نشته. دوهمه مسأله که د یو چا په یو ځای کې د تسبیح ویل هیر سو نو به په هغه ورستنی دوهم لوی رکن کې راګرځي. مثلا په رکوع کې تسبیح ویل هیر سو تر رکوع ورسته په ولاړه کې چې قومه ورته ویل کېږي نه به وایي او یادا چې نه به راګرځي بلکې چې سجدې ته ولاړ شي هلته به 100 واره تسبیح وایي او کې په ولاړه کې هیر سو په رکوع کې به راګرځي کې په اوله سجده کې هیر سو په دوهمه سجده کې به راګرځي. درېمه مسأله په رکوع کې اول 3 واره سبحان ربي العظیم ویل کیږي او بیا تسبیحات. په سجده کې هم اول 3 واره سبحان ربي الاعلى ویل کیږي او بیا تسبیحات. ورونو د دغه المانځه د ادا کولو په واسطه ټول ګناهونه معافیږي که څه هم دونه ډیر وي لکه د دریاب ځګ. ورونو په نفل المنځو کې یو بل منځ هم شته چې هغه ته صلات الاستخاره ویل کیږي. کوم وخت چې د انسان و مخته یو کار راسي او د هغه کار په کولو کې متردد وي چې آیا وکم کیا نو
په دغه کار کې دي د الله عزوجل څخه د خیر غوښتنه او طلب وکړي چې ودغه ته استخاره یعنی د خیر طلب ویل کیږي. امام بخاری رحمه الله د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کارو کې استخاره یا دعای استخاره داسې راشول لکه د قران مجید یو سورت چې به راشاوه او ویل به که یو ستاسو څخه د یو کار اراده وکړه نو دی غیر لفرض المنځ څخه 2 رکعات المنځ یعنی نفل المنځ وکي او بیا دا دعا ووایي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. كم وقت ورون اوس نو چې تاسو صلات الاستخاره کوي چې اول 2 رکعات المنځ وکړي او بیا دغه دعا وایست کوم وخت چې دغه جمله وایي هذا الامر دغه نه وایي چې هذا الامر بلکې هغه خپل کار او حاجت دی یادوي او چې عربي نه ولته پر دغه ځای نه یادولای نو دا کوم وخت چې ودغه ځای ته راورسیږي چې هذا الامر د هذا الامر د ویلو په وخت کې دی هغه خپل کار کم چې د هغه د پاره استخاره کوي په ځړ کې دی راګرځي نو د صلات الاستخاره د ادا کولو طریقه داسوه چې اول به او د استازه کې او بیا به 2 رکعات نفل المنځ ادا کې او بیا به الله عزوجل ته متوجه سي او دغه ذکر سوی دعا به ووایي او کوم وخت چې په دعا کې د هاذا الامر ولفظ ته ورسېږي هغه خپل کار به دی په ځړ کې در وګرځوي کم چې د هغه د پاره استخاره کوي او بیا به مخ پر قبله پر پاک بستر په اوداسه بدسه کوم وخت چې د خوب څخه راپورته سوی د هغه کار په متعلق چې د هر خوا په زړه کې ټینګه و هغه څه کول ستاسو لپاره شدي او که په اوله استخاره سره دی زړه و یو طرف ته هم نومای دوهم وار بیا استخاره وکړه حتی تر او وارو پوری دغه کار کولای شي ورون په نفل المنځو کې یو بل منځ همسته چې صلات التوبه یعنی د توبې المنځ ورته ویل کیږي چې هغه داسې دی کله یو چا څخه د شریعت مخالف د ګناه یو عمل پیښ شو 2 رکعات نفل المنځ ادا کی او بیا د الله عزوجل په دربار کې سر پر سجده کښیږي د پښیمانی په حالت کې دی د خپل رب څخه د مغفرت طلب وکي پر هغه پیښ شوی کار به پښیمانه وي او دا به څنګه اراده او عزم وي چې پاینده کې به هیڅ کله دغه کار ونکم ان شاء الله تعالی د الله عزوجل په فضل او مهرباني سره به هغه ګناه ورو بخښل شي. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راتول او ابو بکر صدیق رښتیا وویل صادق دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایي داسې څوک نشته چې یو ګناه دی وکي او بیا ولاړ شي او د استازه کې او بیا المنځ وکي او بیا د الله عزوجل څخه د مغفرت او بخښنې طلب وکي بیل دې څخه چې الله عزوجل به ودته بخښنه وکي یعنی ودغه سړي ته د الله عزوجل د طرفه بخښنه کیږي رواه ابن ماجه. او د نفل المنځو څخه یو هم صلات الحاجت دی د عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر هغه څوک چې الله عزوجل لره یو حاجت لري او یا د بنی آدم څخه و یو چاته یا د یو چا سره حاجت وي نو دی او دست تازه کی ش او دست او بیا دی 2 رکعات نفل المنځ ادا کی او بیا دی پر الله عزوجل ثنا وای او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی درود وای او بیا دی دغه دعا وای لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي وابن ماجه. إن شاء الله تعالى حاجت به دسرسي. محترم ورونو څرنګه چې فتا و پای ته رسیږي او دونه ځای نه دی پاته چې یو څه نور مسائل درته بیان کړم، نو به ان شاء الله تعالی په راتلونکي څلرمه پته کې د دغه نفل منځو په متعلق یو څه مسائل درته بیان شي او بیا به هغه شیان درته بیان کړم چې د لمانځه فاسدونکي دي او یا لمونځ په مکروه کیږي، او بیا به ان شاء الله تعالی د قضایي المنځو د راګرځولو طریقه درته بیان شي او دارنګه به د لمانځه نور احکام او طریقې په ترتیب سره ان شاء الله تعالی دروښول شي. وما توفيقي إلا بالله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو دغه پته د خپل کوچنانو باندې اوري، خاصتا دا خطاب وهغو کسانو ته دی چې په امریکا او اروپایي مملکتو کې ژوند کوي. هغه باید خپل کوچنیان